السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. کله مو داسې احساس کړی چې د ژوند معنوي اړخ مو ډیر ضعیفه دی، زړه مو ستړی دی، په ذهن مو بوج دی، زړه مو کلک دی او ژوند مو بې خونده دی؟ که داسې وي نو پام مو وي چې څلور لاملونه لري، څلور شیونه دي چې په ډیروالي یې ستاسې ژوند همداسې شوی دی. لومړی ډېرې خبرې، دویم ډېر خوب، دریم ډېر خوراک او څلورم له خلکو سره په ډېره ناسته پاسته باندې وخت ضایع کول. دا څلور لاملونه ډېر خوب، ډېرې خبرې، ډېر خوراک او ډېر له خلکو سره وخت ضایع کول د زړه د کلکوالي، د ژوند د بې خونده کېدو، د معنوي روح د ضعیفه کولو او یا د معنوي روح د کمزوري کولو همدا لاملونه یادېږي. اوس د دې ستونزو حل لار څه ده؟ د ډېرو خبرو لپاره ویټامین یا درملنه چوپتیا یا سکوت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي یا غوره خبره وکړه او یا چوپ پاتې شه. د ډېر خوب درملنه قیام اللیل دی. تهجد په ګټه باندې تاسې پوهیږئ چې شریعت کې څومره ستاینه راغلي. همداراز د تهجد ترڅنګ مطالعه کول د ډېر خوب مخنیوی کوي. د ډېر خوراک ویټامین یا درملنه بیا روژه ده. تر ټولو غوره روژه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دوشنبه او پنجشنبه به یې نیوله. داود علیه السلام بیا یوه ورځ روژه نیوله، یوه ورځ بوزه و. له خلکو سره د ډېرې ناستې پاستې درملنه بیا اعتکاف کول دي. ضرور نه ده چې اعتکاف دې په روژه کې وي. تاسې کولی شئ لنډه موده له خلکو، له ټکنالوژي، د ښار له زور او ځواکه یو آرام ځای ته پناه یوسئ او هلته د الله تعالی عبادت وکړئ، مطالعه وکړئ او ګڼ نور هغه کارونه چې ستاسو زړه ته سکون بخښي ترسره کړئ. د دغو څلورو لاملونو درملنه ستاسو د ژوند روحاني اړخ پیاوړی کوي، ژوند مو ښه کوي، وضعیت مو ښه کوي، د زړه سکون مو بیرته راګرځوي او له ذهنه مو بوج کموي. تجربه یې کړئ. که په دې اړه تاسې کوم نظر لرئ د مهربانۍ له مخې همدلته په کمنټ کې راته ولیکئ. ویډیو هم لایک کړئ او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو لطفاً یې سبسکرایب کړئ. دا ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ، کیدای شي یو چاته یې ګټه ورسیږي او موږ او تاسې ته الله تعالی ثواب راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. يقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير